دویم نمبر شرط والا دا دی چې مؤذن به بانګ په ټیم باندې وي. اوس نن سبا کې خلق د 4 بجو مخکې بانګونه شروع کړي حالانکه ټیم وروسته داخلېږي. پکار دا چې نن سبا کې پابند 4 نه وروسته بانګ ویلی شي خو هغه د 4 نه مخکې بعضو پکې راباسي نو ده ته ثواب میلاو نه شو ولې چې د بانګ په ټیم باندې ونه وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. امام چې کوم دی دا ذمہوار دی ټولو خلقو د مونځ شاید 1000 کسان ولاړ دي که 2000 ولاړ دي که 15 ولاړ دي که د امام مونځ صحیح و د ټولو مونځ صحیح دی که د امام مونځ صحیح نو هغه ته خپل مونځ پته نشته شاته هېچا مونځ نه دی شی. د لحاظه دغه وجه نه دا وایي چې هر کس له امام مه جوړوئ. امام به ګورئ دا که صفات دي حدیث پاک کې ښودلې شوي دي شریعت مونږ ته د هغه طریقه ښودلې ده او بیا علماء او فقهاو د هغه نور صفات هغې نه وښکلي دي هغه بیان کړي دي هغه صفاتو والا امام به مخکې کوي او که نه هغه امام کې هغه صفات نشته خو مونځ کول دي خپل هغه ټایم پاس کول دي څوک چې د مخه ده که مخکې شه هغه د ځان نه هم نه دی خبر خپل لمونځ نه هم نه دی خبر سجده سوه پکې کله لازمیږي دا نه هم نه دی خبر یا چې کوم دی بعضې خلک هغه معذور له مخکې کي چې د هغه عادت هم نه ټینګېږي د بعضو چې کوم دی هغه مسه کړي خپې منې لاسونو منې یا زخم یې هغه له مخکې کي نو د پته نشته چې به زما مونځ کېږي که نه خو مخکې شه ته مونږ کې خیل لحاظه مونځ کوه نو داسې طریقې منې هغه دغه نه کېږي. امام اولنی شرط والا دا دی چې هغه د هغه د مونځ امام د خلقو د مونځ ذمهوار دی. دویم المؤذن مؤتمن دا مؤذن چې کوم دی بانګ ویلو والا دا د خلقو د امانتدار دی دسې که د خلقو د ټیم امانت دی لکه د ټیم باندې بانګ ووي خلقو مونځ وکړو د خلقو مونځ صحیح دی که د بې ټیمه بانګ ووي او خلقو مونځ وکړو د خلقو مونځ د خراب کو د 15 منټه کم باندې بانګ ووي خلقو بانګ چې وي زه مونځ وکړم 4 بجې هغه مونځ 4 بجې مونځ نه کېږي ځکه 4 نه وروسته ساعت داخلېږي او د مونځ وکړو د زنانو وکړو یا کور کې بعضې خلقو شپې شوګره کړې ده بیمارۍ د وجې نه بل څه وجې نه یا چوکیدار دی هغې زه سهار مونځ کوم وده کېږم به او هغه هلته مونځ وکړو وده شو او تا ستا د بانګ د وجې نه د هغه مونځ خراب شو د هغه مونځ اړنون شو د دغه وجې نه تا ته فرمایلي دي مؤذنه او بانګ ویلو والا دا غټ عبادت کوي لحاظه دل تعالی شرط دا دی چې په ټایم باندې به بانګ وایي او اوس خو اسانه ده په هر جومات کې نقشې لګېدلې دي او یا غټې دغه ګړۍ لګېدلې دي پای کې ټایم ښیي چې دې ټایم باندې اشراق دی دې ټایم باندې سار دی دې ټایم باندې زوال دی دې باندې مازدیګر شروع کېږي دې باندې ماسخوتن شروع کېږي یو شی چې کوم دی هغه لګېدلی دی لہذا کوم سړی په خپله نه پوهېږي د پوهه نه دې تپوس وکړي چې دا درې څلور ځان له ټایم وګوري چې سبا به ټایم څه ټایم داخلېږي بله ورځ به څه ټایم داخلېږي بله ورځ به څه ټایم داخلېږي چې هغې ټایم نه وروسته بیا دې بانګ وي درې څلور منټه وروسته بیا بانګ وي نو انشاءالله چې د بانګ به صحیح وي او الله تبارک و تعالی بدل اجر ورکړي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې مؤذن لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوي چې الله دله ته هدایت ورکړي او دغه شان ته ای الله دله ته مغفرت وکړي د لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې کوي نو خپل بانګونه صحیح کوي دا لوی عبادت دی زمونږ ورته څوک اجر په دې من نه اخلي مزدوري په دې من نه اخلي نو خپل د بانګ الفاظ صحیح کول پکار دي.